الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیجه پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې کله دارالخلافه جوړ کړه، اسلامي حکومت او امیر وټاکل شو محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله خطونه شروع کړل، اولنې خط د حبش بادشاہ ده، د نوري سبه دیم خطا جوریج ابن متا چې مفوقس نومېدو. دریم خط به ولې کسرا بادشاہ ده، څلورم د قیصر هرقل، او پنځم منذر ابن ساوا، شپږم خط چې به ولې حوزه ابن علی له، او هم خط ولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسانی بادشاہ له، او اتم خط ولېګو د عمان بادشاہانو له چې دورونه او جعفر او عبدی. په دې کې بعض خلکو خبره ومنله او چې انکار وکي چې اسه چل ور وکي. د دې ورسره د هجرت هم کال د خیبر غزا پر منځ کې رااله. خیبر د مدینه منورې نه شمال طرف له تقریبا یوصل 4 کیلومتر کې واقع دی. د غرب د خوا کې کورونه دي، باغونه دي، ویلان دي، به کورونه چې وسم په ماغه ځړ کې کېفیت باندې عربو پر خودلی چې خلک ته عبرت والی او تاریخ وګوري. ډېر خطرناک خلک دلته وشدل يهود چې د مخکې د رسول الله په خلاف باندې کاروي کول او به د خشند صحابه په خلاف باندې زې بزې دشمنۍ نه جوړولې. دا غزم شو واقع شو د محرم په د میاشت. قانون درجه بر سلور میاشت کې دین د اسلام موږ تاسو له جګړې نه منع کړیو چې هغه ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم ده او رجب چې د بزرګي میاشت ورته ویلې شي. نو رسول الله څنګه په دې کې عملیات او اراده د جګړې شروع کړه، دینه په موږ الله منع کړیو. او رسول قرآن کې به دا خبر راشي چې وسمې دې میاشت عزت باقی دی او کنه. ظاهر دا معنی چې دا باقی دی. رسول الله په حجۃ الوداع کې د خلکو له ویلې د ورځې د میاشتې د کالا او د دې احترام وکړو چې دا به تاسو باندې لازم دی د عزت. خو چې کله د اسلام دشمنان په اسلام باندې برید کوي نو به اسلام د اجازه ورکړي دا کړه محرم میش ولی نه کړه، رجب میش ولی نه، ذوالقعده او ذوالحجه ولی نه، تاسو به خپل دفاع کولای شئ که په داخله بیت الله کې ولی نه. يهود دا کارونه کول زیب زیبانه اراده له جګړې لري. رسول الله دا غوي د شور شغب د ماتوالي د لپاره مجاهدین تیار کړل. ذکر قریش سره د شو مثال د شو لکه سره او دیو په د باندې قریزو باندې نذیر د دې مثال د شو لکه وزري بنو غطفان الاحمق المطاع دا غوي د امیر او قمقل چمدا څنګه تقریر وکړي نو لزر کسان د هغه جګړې ته تیار و. د بل وزر او د عام کافرانو د بشان د کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام درجه بندي کوله چې کم راس الكفر اوله غل گزار ورکول به ایسه د وزر مزر ته کټ کولی. لکه عمر شبيري و وېداونه د بیخ نه اشتر پکار دی، دا څنګه منځه کټ کول پکار نه، نو د چې له گزار پکار دی چې پاغه باندې ټولو کافرانو د املا ماتيږي جرړه. وېدا مسله چې کله وشوه د رسول الله عادت داو چې هغه وکړه د شمال په طرف باندې تلو جنوب بیات او کله به جنوب په طرف باندې تلو به شمال یاد کی. دیګه تشریح ملګرو راوګه چې خیبر په طرف باندې ورزو. دغه وجه داوا نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې دا توریه کوله چې د څو پورې استخبارات دشمن له معلومات ورنګي چې په دې طرف باندې قواوی را روانې دي. تکتیک به کله په یو طرف باندې بدلیدل او کله په بل. لیکن د خیبر په غزا کې دا مسله رسول الله ونکړه دغه وجه دا وا الله رب العزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلو چې زه به تاره د خیبر درکومه بغیر د چې جګړې نه جنگ بګینې شي کېږي. نو کو دشمن شرط امکانات او خطر ونی شي کمین ونی شي ام ان شاء الله مجاهدین بل الله روغ باس ځکه اطلاع او امر راشي شوی
نو په دې کې رب العالمین یو شرط ولګاو چې هغه انسانان به د خیبر په غزا کې برخه اخلي چې په صلح د حدیبیه کې برخه اخیسته تکلیف حالات منافقانو د اعتراضونو وکړل چې سو وجنان چې د امن زیاده او باقي کې ډېر غنیمتونه دي او تاسو موږ منه کوي دینه معلومه شو چې د اسلام کې څه قومیت دي رسول الله ورته ویل شهیدا کته سو موږ سره د خیبر په غزا کې برخه اخلي خو چې غنیمتونه هغه بس تاسو نه دا د اقم مجاهدون چې کوم د حدیبیه په غزا کې برخه اخیستي نو دی ویل دا غونې شي کېږي جګړه دې موږ وکړو غنیمت دی بل اخلي ځکه منافق انسان همیشه ټول نظر به غنیمت او مادیات باندې څنګه پیسې پیدا کو څنګه خرچه پیدا کو څنګه دا کو څنګه دا تقریبا 1400 مجاهدین تیار شو او اته کسان بر قوم کې تیار شو نو ټول منافقان ځب ځبانه کېنس رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو ډیر بهترین مجلس بهترین جماعت ځکه ټول جنتین صحابه کرام دي او د دې په قیادت کې زموږ استاد محمد رسول الله دی عليه الصلاه والسلام منافقانو چې دغه باندې خیبر ولا اطلاع ورکړه ویل که رسول الله در روان دي سره د فوج د امکانات سره نشته مخې لروزي ایسه ورته کمینونه شي قتل کوي وړي راکړه منافق يهود لاړل د غطفان د قبيله سره رابطه وکړه چې رسول الله سره د فوج نه روان دي مجاهدینو په موږ باندې اراده عملیات لري څه کول پکار دي وې زه تیار یم د قمقل امیرو رسول الله ویل دي دا خبره کې الامر المطاع والاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به دا قوم د چا په خلاف باندې استعمالو تقریبا د یو امر سره به لزر کسان تیار شو ویم تیاری وې ضرور سره فوجان به زر کم د زر خوښ نه وکړي ځان سره والے دی ورکړه قواوی دغه جن روانه کړي او کمینونه وغیرہ د ارث برابر کړه او په دې طرف باندې رسول الله مجاهدین روان دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو دوه کسان یا هغه څخه خلک راولېګل حوزه دي او کنانه دي چې حالات معلوم دي چې جنگ په کوم طرف باندې جوړیږي او قواوی کوم خور روانې دي او کوم طرف باندې د جګړې دا کمین چونی ولې شي دا په خیر تمام شي په ګټه ځکه ارزه خو جګړه نشي کېږي بلکې دشمن تر څو ورته شي چې نقطه ونی شي چې ام داخله بچي او دشمن له طرف ورواړي لیکن کیږي به هغه شي چې هغه څنګه الله غواړي څنګه الله د مجاهدینو کومک کوي نو هغه وش نصرت ورسره وکي د الله کومک او د الله نصرت په صبر باندې راځي او په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې د قشنه په توبه باندې قرض حسن باندې د رسول الله په تابعداري باندې او چې کله انسان په عمل کې اخلاص پیدا کړي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شباب په نامه باندې صحابي او د پر خپل ځمانه امیر مقرر کړي په مدینه منوره کې چې ته بس ما په ځمانه امیر مقرر کړي چې حالات راتلنو د خلکو د حالات د جنجال ته ختموا څه پښتني کېږي وغیرہ او د جنگ بیرغ د ورکه سیدنا و امامنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویزا مدینه منوره کې شباب پاتې شو ابوبکر جنډا واخسته رسول الله د ملګرو سره روان شو پیغه به دا وشو چې بده کې څو واقعات را د ټول نمخ کې د ابو هريره رضی الله عنه ایمان ابو هريره چې رسول الله ډېر اوچته ملګری دی صحابي دی او طالب العلم تقریبا د نوم مبارکي درش اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې څونه میږي صحیح قول دا چې عبدالرحمن ابن صخر یا عبد الله ابن صخر ابو هريره ورته ویلي یا خدای پښو ساتره و د دیو جن رسول الله ورته د اسم کو نه استعمال کړه یا پیغمبر علی السلام په یو باغ کې د عبادت په نیت باندې لاړو د دې باغ د شوړو کې غونې سورې و د داسان راغونج کې پرې باندې ځان وردن نه کې ورته ویل چې یا ابو هريره په کومه باندې رااله دې له انسان نشي راتلې به بدا قلقتی باندې حدیث مشکات کې راځي په غیر عالم ابو هريره چې د دوسه قبیلې نو راغی مدینه منوره له او دا رسول الله هغه ملګری دی چې پیغمبر علی السلام دره دعاګانې هم کړې دي ربا ابو هريره او دا غموره د خلکو په ژوندونو کې محترم کا محبوب کا مؤمن انسان به ابو هريره سره د قشان دغه والدي سلامینه ساتي ځکه راز موږ مشتران دي صحابه دي چا به رسوالم کړو چې دا دومره ډېر حدیث سره ولې دي ابو بکر شاه دومره روایت نه دي نقل شوی د عمر نه دي نقل شوی واستانه نقل کیږي دوی څو خبره وکړي یوه دا ویل چې تاسو په دې وخت کې
زمینداری وی دکانداري نه وی یو شی او بل او زما بل هیڅ نو سیوار دین چې په مسجد نبوي کې رسول الله سره ناستم او قانون داري چې طالب العلم نه هغه وخت ډېر احادیث دي چې هغه خلکو سره تعلق ختم کی دا چې جرګیم کوي او دنیا کتابم ګوري دا کار ویني شي دي هرکه شرط لاړوي لانه صاحب راغلو د پیښور نه هغه سره من شکر والو هغه ځکه مشپوا او دې ځکه مشپوا او زکای د قران درس ده باندې ډیره ګرانه تمام شي هر څه پرې دی او د قران له بوګه ورکای سینه بدل ورکای بعد دغه نو به خپلېږي دیمه وجه دا وی رسول الله ویل چې تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی په دې ورځ باندې وسما سره نبی کریم علیه السلام خبر او دا صادر مې راوښو شنی پورې یو ځکه د دې ورځ زما حافظه وې د شوی د لکټیب چې دا اره خبر ورواچو غلطه خطا کینا او دا زموږ الله احسان دی چې انسان سره وکی بل ورځ عمر پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه داغه د احادیث په اړه کې او دا سوال په اعتراض کولو د خلکو باندې اعتراضونه کول دي دشمنانو چې دا اره خبره ته ولې بیانې وجه سره وی قران کې رب العالمین فرمایي چې کله دی وسړي سره علمي او هغه به د خلکو له بیان نه کوي په د باندې اسمام لعنت ته د ملائکه لعنت ته د ټول انسانانو لعنت د دین او مال یې راځي عثمان ابن عفان یو حدیث بیان کې د خلکو له ویلې قسم په الله کدا آیات نه ما چرته د حدیث تاسو نه بیانو دا ګران آیات دي امام قاسمی به خپل تفسیر د دې آیت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې کفار باندې لعنت سره ویلې شي دغه په صفت باندې لکه لعن الله اليهود الله د لعنت وکي په يهودانو سوارو لعن الله الكفار لعن الله الكافرين الله په کافر باندې وکي او په حق سړي باندې لعنت ول جایز دي چې دغه کفر یقیني معلومي لکه ابو جهل عتبه شیبه ابلیس کله چې یو چا کفر یقیني معلوم نه نو هغه باندې لعنت ول به مناسب نه دي خاص کر چې جنجال او لنجت جوړیږي ایمان راوړو نو وی د شباب په امر باندې او دغه په لاس باندې ورته رسول الله چرته ویغلار د خیبر را سړی په روان شو تقریبا د نبی کریم علیه السلام خلاف د شي وخت کې راورسېدو چې غزا ختم شوی و او غنیمتونه مجاهدینو تقسیمول ذکر رسول الله د محرم او د سفر د دوه میاشتې تقریبا 2 میاشتې سره پاتې سات 2 میاشتې بدی ځای کې تیری کړې دي ورسره ان شاء الله چې بدی غړي نشه واقعات او جګړې وشوي کله شرال رسول الله ملګرو د غنیمت کې برخه ورکو کني ورکو بعض ملګرو ویل نه دا ورکول په کار نه دي نه بهر څه به اعتراض پاغه وګوي هدا قاتل ابن قوقال ودا خو ابن قوقال قاتل له څه خبره د خلکو له ځان ورکاو هغه په باندې اعتراض وکړو چې ته خپلانه کما دا قتل کړي په دې وخت کې چې ما ایمان راوړې نه کوی نه خو هاته فیصله په دې باندې وشوه رسول الله ملګرو ویل چې د غنیمت کې برخه ورکول په کار دي ابو هرره شه به برخه ورکړه بل پیغام کې دا وشوه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دلاره معلومه نه وي دوه کسان ځان له انتخاب کړه به ضبط څنګه معلومه نه و چې دومره معلومه چې د خیبر علاقه یو دوه کسان لوي ویلي چې تاسو موږ له راهنمایي کوي راځي چې لاړ ویلاړ اول جبل عشیر علاقه رااله دغه نور سره صحابه علاقه رااله دغه نور سره رجی علاقه رااله به ایسه به خیبر خو یو ځره چې کله ورسېده وېد شي او چرایي وا چې څلور طرفونه لارې لاړې رسول الله دې ملګری ویلي وی رسول الله خو قصا کبدل رجوم خبر راتلی شو کبدل رجوم خبر راتلی شو کبدل رجوم تلی شو کبدل رجوم تلی شو چې کوم صفه کوي نبی کریم علیه السلام ملګرو ویلي وی دلار نمونه مال آیات کوي دا لاره وسنه میږي ودا حزن یاره ودا خو سخت د غمونو لار د فدی رواني ګنا رسول الله نیک فال نیو او نیک فال جایز دي کلمه صالحه اسمها الرجل یو نیک کلمه دا چې یو سړی واوري او سړی په هغه باندې نیک پالونی شي بدپالی په اسلام کې نشو نیک شتا ودا بل سنه میږي ودا چې شاش میږي شاش رسول الله ویلي په دې باندې من زوجه دالا چې دې کې معنا د تشويش ته اصل چې موږ بری ملګرو باندې ګډوډواله او خبر رانیش ودا لرسنه میږي ودا حاتب دا معنا د شپې لرګي راټولون کې چې پاغي کې مار لړم سره در ارسره راټولي ګیرو په دې کې خیر او شر معلومیږي په دې منځو ودا لرسنه میږي و مرحب دې کې معنا د وسط او د پر اخیره رسول الله ملګری لوی علیه الصلاه والسلام و مون شروانی ګرو په دې لار رواني ګو امید ده چې الله موږ باندې پر اخیره وایي نیک پالي ونیو بل مسله به دا وشو چې د ملګری په دې لار باندې روان و او قانون دار شیخ الاسلام ابن تیمیه کی
مجموع الفتاوا کتاب الجهاد کې چې د خوشحالي لاره د راحت لاره د غمونو د ختمېدو لاره هغه مجاهدینو ده او دا تجربه ده. تاسو وګورئ د پاسه په بمبار کې لاندې د بمان لاندې خان مصیبتونه پر روانه ډوډۍ بنئ مشکلات وي یره وي خو هغه بهترین د خوشحالي جماعت چې هغه امدقه جماعت دي چې کوم د مجاهدینو دي. ملګرو ویل چې شیرونه به څوک نه وای په دې وخت کې پیدا شیرونه ویل جایز دي چې کله مجاهدین غلبه کې جذبه کې راولي او په اسلام باندې ورځي. لکه باج ملګرو به ویلي نو عامر ابن عقوا ویلي یا رسول ملګرو لې ویلي زبر دا وایا هغه ډېر نشه شیرونه ویلي اللهم لولا انت محددینا ما تصدقنا ولا صلينا. الله کته شرط نه وینم موږ له هدایت نه وشوي نه به شرط منځونه کړي نه به مروجینی ولې وي نه به خیراتونه ور کړي وي او داخل کو موږ باندې تجاوز کړي دي افراط کړي تیزه کړي کمه زیته کړي دوز موږ د کو پرته ملړي موږ شرط هم دیلا تیار نه یو. دا شیرونه شو ویلي نبی کریم علیه السلام ملګرو نه پښتنه وکړه دا شیرونه شو ویلي وی عامر ابن الاقوا وی الله دې ور باندې رحم وکړي. دا دعا چې وکړو یو سړی راغی یو صحابي راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا دعا دی ولې کوله ځکه نبی کریم علیه السلام چې چاره دعا وکړه چې الله دې په رحم وکړي هغه به شهید کېدو هغه به پاتې کېدو نه. دا غوړي قیمتي سړی دی موشت ملګری دی پرې چې داس موږ په منځ کې ډیر وخت اوسېدلې وي چې موږ ډېری پیدا خسته وي اما کو چې به دایسته په خیبر کې شهید نشو. عامر ابن الاقوا الشهید رضی الله تعالی عنه به یو بل صحابي شیرونه ویلي انجشا اغم دا شیرونه ویلي رسول الله ورته ویلي یا انجشا روایت کله چپ شو درېګا اسینه دا شیشې را ماته نه کی. اې دې څه مقصد شیشې دا معنا چې زنانو تشبیه رسول الله د شیشو سره ورکړه چې کله د شیرونه ویلې نو په دې باندې دا وکانم تیسل دا زنانه په دې بره اسونه باندې ناشري وکانو باندې ناشري ټینګ باندې شلاندې بره پروژه لاسونه به ماچ له گزاره وکا. او دویم مقصد دا چې کله ته شیرونه وې تبان د زنانو مینه محبت سره پیدا نشي دی ورته ویلې په دې منځ کې بل په خدا او رسول الله ملګری ویلې ذکر به تاسو رب العالمین کوي دای باید اوچت ذاکری عابد باید اوچت ذاکری او مجاهد دا خو به د ټول نه ذکر رب العالمین کوي زه تر به تاسو سره سات صحابه دا ذکرونه شروع کړ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په بزور باندې आवाज او چتواله ورکی. رسول الله ملګرو چې اربا ولا انفسکم اسما ملګرو پر خپل ځانونو باندې لږ شفقت وکړي فانکم یقینا تاسو आवाज هغه ذات نه ورکوي چې هغه تاسو نه لري دی یا کون دی الله خو تاسو نږدې دی په اعتبار د علم منا پټی کوي ورو اې دې دا خبره معلومه شو چې ذکر په ټوله عبادتونو کې بهترین ذکر عبادت. دویم دې دا معلومه شو چې اصل په اسکارو کې اخبار پټواله مگر کم ځای کې چې الله او رسول د جهر مسلې کړی وي البته به جهر ویل شي لکه تلبیه اذان یا باجنور اسکار. دریم دې دا خبره معلومه شو چې رب العالمین ګوره کون نه لري هغه د ارچه خبره اوري وی ویل په خپل ځانو باندې رحم پکار دی نو چې په میدان د جنگ کې ذکر په زور باندې پکار نه دی نو په دې ځای کې چې هغه د امن ځای د راحت ځای الله په طریقه ولا سره پکار نه دی. علت مرتضی ذکر کې تاسو کو غیب لا आवाज کوي نه شرط په ذکر کې ابن قیم رحمه الله فرمای دا څلور خبرې دي یو دا درې خبرې چې عقیده بر توحید دي دویم د محمد رسول الله تابعداري او دریم اخلاص. سوره احزاب کې ان شاء الله راشه ال بر ذکر تقریبا څه کم سل پیدي هغه ذکر کړی دي به او باغ باندې خبره کو پاکم کې په ذکر وشو کومه پیدا ده بل په کدا او شوا جناب نبی کریم علیه السلام مجاهدون لویلی سب بندای سره بځای نیغ سپونه بده کې به کمې ته کوي نه یو خو د دشمن باندې روب راځي او بل تنظیم نظم او نسق دا برابرېږي. یو ملګری او چې هغه دې سب بندنه مخ کې لاړ رسول الله ملګری لویلی ودا صاحب څوک چې تلاړو یې پلانې ویره والے قیدی کې انت سزا دا و چې وې تاړو بس دا به سزا ونه چې تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي ته بری سب بندې باندې نو څه وجه و چې تا په دې سب کې ماتواله را وسوړاندې والو سوال دی وکی هغه قید لواچ بل پیغمبر کې دا و شو چې کله د مازیګر منځو کې صحابه علاقه نبی کریم علیه السلام نږدې شو ملګرو لوي ویلي وې دا خپل توخې راوړي چې خوراک دلته وک تو شدن نه راوړي او مجاهد انسان باید وختي خپل ځان برابر کړي ملګرو سره څو په دې وخت کې ستوان و
هغه کې وو غیره دا واچره بعد هغه هغه به وقړ په دې باندې اکتفا کوله تر دې پورې چې د مقام وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مقام وخت منځو کې ستوانه خپل خدای خپل کنګالم نه کړو دا څه هم نه کې اې دینه دا خبره معلومه شو چې کم شي په اور باندې پوخړې شي مخکې د حکم هو چې ورسره انسان ته او داس کوي خو څه دا خبره معلومه شو چې دا حکم منسوخ دی او داس لازم دی بلکې واقعي په مرتبه استحباب کې شغل کې ابواج دغه وجه دا ده یو خو چې انسان په خپل کې وکړه ستوان و غیره مختی هغه الفاظ سماده کېږي نه د سمت پکې وړواله د دې وجنه شریعت مطهره موږ له امر کړی دی چې کله تاسو منځله ودرېږئ نو کم از کم مسواک په وخت کې استعمال کړئ تر څو پر رب العالمین سره موږ ملاقات وشو دا صفای د خپل ډیره کارش د ماقصه موږ مسلو کې جواب بین صلاتین دا جایز ده سنت طریقه ده د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې خو بالکل څه معنات نشته لیکن په حاضر کې کله کله جایز ده مشه عادت جوړول نه کله کله دا پکاره وې دې چې کله وکړه ماقصه مجره مخله کې احناف علماء قائل دي په دې طریقه چې تاسو به د مقام د منځ روسته کوي او د ماخصن بر مخله کوي د مقام په روسه وخت کې او د ماخصن د مخکې وخت کې دی وشي چې مسوري رسول الله وی تر مونږ کړه د دې دا خبره معلومه شو چې کله د مقام او ماخصن جواب بین صلاتین یو شړې کې وی تر باید کې ونیش وجه سره یو خو د رسول الله طریقه دا نه و دغه ډیره وجه دا چې وی تر د شپې په اخر کې کې دی دا په سورلې باندې کې دی شي نو صرف دا فرض وکا وی تر بته کاینا دغه سنت طریقه دا چې د شپې په اخر کې هغه انسان وکی اې دې را په دې خبره په خدا وشوا نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي ویلي وې د شمال په علاقه باندې حرکت پکار دی چې بنی غطفان هغه د دې خیبر والا کومک لراځي چې موږ یې اسلام خونس دي کې به دوه طریقې شي یو طریقه را چې دغه قواوی راځي نو موږ دغه مابین موږ د دوی دغه مابین کې واقع شلاره په خطا کړه دویم که جګړه چرته سخت شو هغه تکتی په لار باندې زمون قواوی به مخله پرتی تکتی دي نش ودا غوړه خبره ده په دې منځ کې دغه سره به تمو کړل چې تاسو د دې خبر والا تایید مکوئ موږ به تاسو درې مې څخه جوړې درکو هغه ویل نه به ورته چې نسب بدل کو نیمای وینا دلم تیار نه یو به ورته چې یو کال په اندازه باندې به کجوري درکو وې دلم تیار نه یو هغه ډیر غرور بدمعشان و دماغ اوچت اندازې له خطر و چې موږ جګړه کوو موږ تایید کوو اې دې خبر والا تاسو موږ ټینګېږئ نه پیدا پیدا معلومه شولا چې کله د اسلام ذلت په یوځای کې وینا ته کافر له عمر امکانات مر کول چې درڅو پر هغه شر نه ور باندې ځان وسات یو کافر په یوځای کې دی او په یوه جسمه په دې ناس ولاړه زما پر تحفه باندې زما پر ډالې باندې د اسلام به عزت کیږي نه او اسلام به غلبه ورځي نو دا هغه سره ناس ولاړم کولې شي رسول الله ته ګوردا طلب کړی چې درې مې څخه جوړي والے نصف والے دیو کال والے دا به چې سادهګان چې پلانې سره ګوردا پلانې په دې خوا کې وګرځیدو دا خو کافر دی دې په خوا کې څنګه نه راکېني دلته بر اسلام ډیر په وخت اوچتواله ور باندې راتلو مگر کله چې ذلت د اسلام راځي بیا به هغه کاله تیارېږي نه دلیل پیدا دی سليمان عليه السلام له بلقیس تحفه راولېږي ودا مې پکار نه دي هغه ارتباط کړی ولې په بل طرف باندې جریج ابن متا مقوقس بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږي نسرین او ماریا یو دلدل راولېګلو او یو جوړ جامي هغه ته قبول کړی د کافر نه توفه قبل اول څنګه یو څنګه په دې کې تقریبا 13 احادیث دي د حربي کافر نه قبل یې نه چې د اسلام به جدي بګی راځي اما عام کافرانو نه کجره قبول مقبول ان شاء الله سو مرعات بنئ بل پیغام کې دا وشو چې دې دشمنانو به هر شپه څوکۍ او پیره کوله چې رسول الله محمد درانش په دې په باندې پیغام دا وشو چې ایسه دوی ملا شو او شاسواران به مخکې راغل چې د الله تعالی تعقیب کوي ګوري چې اصله د محمد خو به راغلي نه وي رسول الله خپل ملګرو له چې راځي حرکت چې کله ور باندې وکي زمیداران چې کله زمیداری وروته چې ګوري د رسول الله قوای مجاهدین راغلي دي یو د مشغه وکړي محمد والله محمد والخميس قسم بالله محمد سره د پوجین راغلي مجاهدین راغلي بیرته په منډه کړه د کورونه نه واته زموږ دروازه را باندې کړو ور باندې راغی سړک دغه به دا رسول الله دعاګانې مو وختلې وی ویل اللهم رب السماوات اے رب د اسمانونو واغه چې بر اسمانونو کې دی اے رب د اسمکه واغه چې بر اسمکه باندې وشيږي اے رب د شیطانانو واغه چې دوی گمراه کړی دي اے رب د هواګانو واغه چې دا هوا په چا باندې ورځي منګه باندې نو څه پتا باندې من شرهم
د شرط دوینا او د شرط لري قرین او کوم شرط چې بری کې واقع دی بل وخت دا راشي شدید محبت دعا وکړه دغه نو رسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام معسكر په ځای کې جوړ کړي مرکز جوړ کړي خباب بن المنذر په نامه باندې صحابه راغی ورته ویل یا رسول الله دې ځکه چې تا دا مرکز جوړ کړي آیا دا تعالی رب العالمین ویلي دي که خپل نظر دی کله رب العزت تعالی ویلي برش ورحم فسستر کو بالکل موږ ډیره تیار یو زموږ د الله امر موږ منو لیکن که چیرته خپل نظر یې تعالی مشوره درکوم زموږ مرکز پرې ځکه جوړول دا غیر مناسب ولی یو خو دشمن سره خوا په خایو زموږ مرمه یو غشي خپل رسیږي نه او هغه موږ لاره رسیږي دویم موږ په ډګر باندې ښکارا میدان او هغه کلاګانو کې دي موږ هر حرکت چې کوو هغه ویني خو هغه هر حرکت کې موږ نه وینو دریم موږ د کجورو په دیمنس کې په ټیټه کې هغه موږ باندې په اسانته باندې برید او تعرض کولای شو موږ ورماینو شي کولای خبر ادا را چې دې موږ د خپل مرکز او معسكر بدل خدا بډې راخی رسول الله ورته بالکل دا کوم نظر شتا پیش کې پم دي عمل پکار دي تشکیل برابر کې انس بن مالک فرمایي وسدا طلحه سره په اسمانه کې نسم او نبی کریم علیه السلام ولیدو وې چې دا لنګ راو چت کړو په اسمان نه ناسو به کوڅو کې د شي نږدې و چې زما څنګه د نبی کریم علیه السلام څنګه سره ولګېدو ویني شي په نږدې ورغه چې کله یو خاله ورل نو په دې وخت کې وی ویلې چې سبب دا جنډه هغه چاله ورکول کیږي چې الله او رسول دا سره مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده دا څومره کمال چې الله سره مینه وکي محمد رسول الله سره مینه وکي سبا چې هر ملګری راغنه هغه په دې ته مباینه چې مال به आवाज کې مال به आवाज کې مال رسول الله ملګرو لوي چې اینا علي بن ابي طالب علي صاحب چرته دي مجاهدین ورته ویل یا رسول الله داغه پر رسول کې لږ تکلیف دي درد ور باندې راغله خیمه کې پرو دی وره والی علي صاحب راوس چې کله راوس نبی کریم علیه السلام مخ کینو داستر کې شو کړه باندې کې دردونه و غړول نه شوي محمد صلی الله علیه وسلم هغه دم کې او د خپل لار مبارک ایسه پاګه باندې پورې کړی رب العالمین د څه برابر کې علي صاحب فرمایي چې به تر قیامت تر مرګ پورې ماته شکایت ونه کی در محمد رسول الله معجزه وا او دې ورته ویلي وېدا بیرق بسن سرواله اول به خلکو له دعوت ورکې که دعوت اومنو فبها والا کې به اعلان د جګړې لري او د څه الفاظ ورته استعمال کړه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا چې صاحب وجه من الله یو سړي له هدایت وکي دا به د سلو کار نه بهتر شي د الله په نامه صدقه شي پروایت ابن اسحاق د شرازي وې چې سل کافرانو ته به وجه کې اوجنه پاږي کې به دومره اجر نه لکه دا یو کشور باندې برابر شي دا روایت راغلی معنا دا خو د څنګه حال ځای دی وې چې کله علي ته جنډه واخصه حرکت وکي اول یو قلاله ورغه نعیم قومندان پاږي کې وشیدو د اسلام دعوت ورته وکي تعال اسلم تسلیم اسلام راځي جوړ وفات شي هغه کافر ورته ویلې ته مال د اسلام دعوت راکې اسلام د خپل ځان سره وېسا جګړې لړاګلې راځي چې میدان د جنگ سره کته شو ډګر الله علي شه ورته اسلام نه قبلې وینا وینو ایسره دواړه یو بل میدان لکی واته او جګړه په دې کې سره شروع شو نو روانه چرته فرض باندې ان شاء الله کې چیرته ژوند دیو نبی بد علي بن ابي طالب او د قشان د نعیم د قوم ما بین کې کوم تمرینات وشول او کوم بریدونه یو بل ما بین کې وشول دوه میاشتې رسول الله په دې غزا کې تیرې کړې د ډېرې سخت غزاګانې شوې د اسلام په غزاګانو کې خطرناک غزا ده فتح الله به مجاهدین لور کړه په کوم کې بیت باندې څنګه هغه به ان شاء الله در روانه چا شه فرض باندې به من او تاسو تشریح کو